ورسره نشته. خصوصا ګورې هغه د سنګر پخواني زاړه دردېدلي مجاهدین درنه هیر نشي چې د شپې به یې د ډرون د وجې او د چاپو د وجې نه خوب نه و او د ورځې به یې د حملو د وجې نه خوب نه و. هغه په زولنو تړلي بندیان، هغه تکلیف شوي بندیان درنه هیر نشي. 15 او 20 کاله د صلیبیانو په زولنو کې تیر کړه، خو بیا هم افغاني غرور ورته کم را نه وستو، کافرانو ته ټیټ ونه ویلې. حسنې ګوره چې دا 20 کلنه قرباني مو په ډلګۍ پرستۍ او شخصیت پرستۍ او قومیت پرستۍ باندې خرابه کړئ. مونږ ګورو بعضې ملګري سهوې کوي، هغه زاړه او د قربانۍ والا ملګري هیر کړي دي او نوي ملګري چې دا 20 کال هم په آرام تیر کړه اوس یې هغه د ځان سره یوځای کړي دي. په دې رینجرو او په دې پستو چوکیو او په دې سهولتونو کې درنه هغه فدایان، هغه کونډې، دا مجاهدین، دا بندیان، دا یتیمان، د دوی آهونه او سلګۍ ګوره درنه هیرې نشي. وخت په وخت خپل فکر ته راولئ. مونږ ګورو چې بعضې خلک قومیت ته ترجیح ورکوي، زاړه ملګري هیر کړي دي، قومیت په وجه نوي ملګري را پیدا کړي دي. د سهولت په وخت کې نوي ملګري ډلګۍ پرستی کوي، شخصیت پرستی کوي، قومیت پرستی کوي. خدای نه خواسته چې د قیامت په ورځ همدغه بندیان او دا فدایان او دا یتیمان او کونډې د ګریوان نه مو ونیسي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې را باندې شکایت وکړي او د الله پاک په مخ کې را باندې شکایت وکړي چې زموږ په قربانیو دوی مسؤلیت پرستی وکړه، شخصیت پرستی وکړه، انډیوال پرستی وکړه، سیمت پرستی وکړه، وطن پرستی وکړه، زموږ په وینو په قربانیو. خدای ناخواسته چې دا شکایت الله د الله پیغمبر ته وکړي چې زموږ په وینو لوبې وکړي.